دوستانو هیله دا چې روغ او جوړ بوئ. زه یم زاهد الله عاطف او تاسو ګورئ دا مهال AFG ټایپز یوټیوب چینل. د تاسو لپاره مې دوستانو نن ډیره په زړه پورې بهترینه ویډیو راوړې ده چې څنګه کولی شو د هرې ژبې فلم ویډیو چې وي هغه موږ پښتو ژبې ته ترجمه کړو. که موږ تاسو ته چې په یوټیوب کې یا بل ځای کې د انګلیسي ژبې فلم یا ویډیو راشي نو موږ څنګه کولی شو چې هغه پښتو ژبې ته ترجمه کړو. نو دوستانو دا تاسو څخه په خورا درنه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تاسو ویډیو لایک کړی نه وي په دغه لایک باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ ویډیو لایک شي. که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ چینل در سره سبسکرایب شي او ترڅنګ یې په دغه بیل آیکن یې هم کلیک وکړئ او بیا پاس آل ووهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو در ورسیږي. نو که درمنو دوستانو کله اوس مو کېږي نو دغه شیر باندې کلیک وکړئ او دغه ویډیو در سره شیر هم کړئ. ویډیو شروع کوو. له هر څه مخکې تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور راخلاص کړئ او په پلی سټور د سرچ کې ولیکئ لینوګول ټیوبر. دغه اپلیکیشن به تاسو دوستانو را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن دوستانو ما مخکې را ډاونلوډ کړی دی او تاسو به یې را ډاونلوډ کړئ. زه اوس دغه اپلیکیشن را خلاصوم. را خلاصولو وروسته به دوستانو موږ ته داسې صفحه راشي. تاسو به دلته لاندې پکې راشئ. په دغه آپشن کې به دوستانو تاسو په دغه لومړي آپشن باندې به کلیک وکړئ. له کلیک کولو وروسته به دوستانو تاسو دلته ورته یوه ژبه انتخاب کړئ. یعنې زه دوستانو راځم د انګلیسي ژبې فلم پښتو ته اړوم او لاندې برخې کې موږ راځو دوستانو پښتو ژبه انتخابوو. دغه ځای کې به دوستانو تاسو پښتو انتخاب کړئ او دا د تاسو کتلی شئ پښتو هم پکې شته، فارسي هم شته، هره ژبه شته. دغه به مکمل سیستم چې دی هغه پښتو ته واوړي دوستانو. نو تاسو کولی شئ د انګریزي ژبې فلم وي هره ویډیو چې پښتو ته ترجمه کړئ. راځو بیا په د لاندې نیکسټ باندې ورته کلیک کوو او اوس بیا راځو دوستانو په دغه اوکې آپشن باندې ورته کلیک کوو او موږ ته به اوس دلته مختلفې ویډیوګانې راکړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې ډایرکټ له یوټیوب څخه هم دغه اپلیکیشن څخه ډایرکټ یوټیوب ته هم ورشئ. خو تاسو دوستانو دغه ځای کې کتلی شئ چې موږ ته دلته مختلفې ویډیوګانې راکوي. موږ څنګه دغه ویډیوګانې ژباړلی شو؟ راځم په دغه ویډیو باندې زه ورته کلیک کوم. انټرنیټ دوستانو یو څه ضعیفه دی، یو څه انتظار ورته کوو. ویډیو سکیپ کوم ترڅو دغه ویډیو را خلاصه شي. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ دغه ویډیو اواز ورو کوم ترڅو کاپي رایټ را باندې را نه شي. تاسو دوستانو کتلی شئ چې په دغه ویډیو کې کوم ډول خبرې دوی کوي نو هغه دلته موږ ته لاندې ژباړي. انګلیسي ژباړه هم شته او پښتو ژباړه هم شته. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو کولی شئ چې هره ژبه پښتو ژبې ته وژباړئ. او دلته که تاسو دوستانو په دغه پاس ویډیو باندې ورته کلیک وکړئ تاسو به خپل یوټیوب ته ډایرکټ راولي دوستانو. نو که په یوټیوب کې تاسو هر ډول ویډیو هر څه چې راولئ نو ما ورته یو د انګلیش لرنګ په باره کې سرچ وکړ نو یوه ویډیو مې دوستانو دغلته راواخیستله او دغه ویډیو هم تاسو ته اوس ښایم چې دغه څنګه ژباړي. ښه دوستانو تاسو یې اوس کتلی شئ چې په دغه ویډیو کې کوم ډول خبرې کوي نو هغه ټولې به موږ ته ژباړي دوستانو. تاسو کتلی شئ لاندې هر تاسو کتلی شئ چې کومې خبرې چې کوي هغه ټولې موږ ته په دغه ځای کې ژباړي. دغه ټوله موږ ته ژباړي دوستانو. دوستانو له موږ سره لاندې برخه کې یو آپشن دی چې د درې کوم خطونه دوستانو تاسو چې وینئ په دغه درو خطونو باندې تاسو چې کله کلیک وکړئ لاندې سیټینګ برخې ته راشئ. دلته موږ سره سب ټایټل پوینټ سایز دی موږ کولی شو دا هم ورته بدل کړو. ترڅنګ یې ټرانسلیټ پوینټ سایز دی په څومره سایز کې باید موږ ته دغه لیکنه وښایي. ترڅنګ دی سب ټایټلز پوینټس کالر دی چې په کوم رنګ کې باید دغه لیکنه موږ ته راشي. تاسو هم کولی شئ دلته ترانسلیټ پوینټ کالر دغه هم تاسو کولی شئ چې په کوم رنګ کې تاسو غواړئ چې دغه راشي. همداشانتې تاسو نور کتلی شئ سب ټایټل بیکګراونډ دی، همداشانتې سب ټایټل پوینټ سایز دی، همداشانتې ترانسلیټ پوینټ سایز دی، همداشانتې دنیا سیټینګونه دي دوستانو بیخي زیات سیټینګ دی په دغه اپلیکیشن کې. نو تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره د انګلیسي ژبې ویډیو وي فلم وي هر څه چې وي تاسو پښتو ژبې ته دوستانو ترجمه کړئ. نو دغه ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه ده دوستانو. که ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تاسو در ورسیږي. نو دوستانو ویډیو لایک کول او چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بلې ویډیو چې زه راځم د الله په امان.